چې د غریبو په دې ملک کې بیړه تبا کیږي. تاسو راشئ وګورئ نن ستا په ملک کې امن نشته. دا د ښار خلک واورئ، دکانونه، کورونه، علاقې په خپله حفاظت کوئ. حکومت نواګې خطا دي. دوی ته ووایئ چې تاسو بم والا ونیوه څه شو؟ چا سره چې تاسو په موقع بمونه ونیوه هغه سړي م څه کړه؟ یا خو تاسو وایئ نو ځان هم داسې داسې غیب کړو، او چې تاسو نه وایئ یو سړي سره په موقع بم ونیوی شو هغه باندې کیس چلول څه معنا لري؟ ٹھیک شو، په موقع 15 کیلو بم تا په موقع ونیوه، بیا دې انفارمر ته 2 लाख روپۍ انعام ورکه، بیا دې د 15 کسو فوټوان ورکه چې دا 3 باجوړي دي او 2 مومندان دي. دا 15 کسه دې څه کړه سره د سایکله؟ بیا هغه بم چې دی هغه د لارۍ په بیټرۍ کې فټ سړي په موقع په کور دې ونیوه او قصهخانې ته راوباسه او سرونه ترې غوڅ کړه که نه؟ که داسې نه ده؟ زه چې پرون د 2000 کسانو سرونه غوڅول په بم باندې، نو ته د دوی نه ولې سر نه پرې کوې؟ دې خوا وګورئ په قرآن کې چې بم ایښی هغه مجرم څه شو؟ ما خپله لیدلی ما دا قرآن دی داسې داسې او داسې او داسې 4 ګوټی قرآن نه پاڼې شلولې وي او په هغې کې بم فټ کړی. قرآن کې چې د بم ایښی هغه څه شو؟ څه شو؟ په موقع دی مجرم نیولی دی، څه شو؟ ستا د ملک قانون دی دا؟ سړی ونیسي کچرو ته بوځي وایي جي دا بیلیبل دی. بیلیبل پیژنئ؟ بلبلې نه پیژنئ عصري کونې والا؟ دا بیلیبل دی، د ده کونه سره ده، دا پرېښو پکار دي. بیلیبل دا معنا شرمېدلی بې غیرت بې حیا حکومت، شرمېدلی او بې غیرته حکومت. بیلیبل نن ستا په ټوله دنیا کې وګورځه په اعتبار د قانون سره داسې شرمېدلی ملک بنی لکه پاکستان کې. زه احتجاج والا نه یم. زه په دې ملک کې د اخبارونو والا به بیا راپسې لیکي بیان به راځي قصابخانې به چېرته جوړی او دوی راغوښتي دي وایي نه اونتا چین قصابخانې به چېرته جوړی او پلانې به چېرته جوړی. واورئ په دې ملک کې دی چې 2 کروڑه کسان حلال کړي نه او دا باقي د سړي زامن شو که مړ هم راشي په قبر میں متیازې وکړي. زما عقیدہ و ایمان دا دے کہ موت کا ایک دن معین ہے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کی راتوں بر نہیں آتی. یو ورځ دا د مرګ چې راځي او زه به مړ کېږم نو د غمه خوب ولې ټوله شپه نه راځي؟ زه یېرېدو والا نه یم. یېرېدو والا تاسو پېژندلي دي، تاسو خیال نه څوک چې یېرېږي هغه تاسو پېژندلي دي او تاسو یې پېژنئ. هغه د جناح صاحب نه راواله تر نواز شریف صاحب پورې یېرېدونکي لګیا دي. تاسو ګورئ را ګورئ، زه یېرېدو والا نه یم. ما په ټول عمر کې د پاکستان حکومت ته سر نه دی ټیټ کړی، ټول عمر، او په ټول عمر کې مې پاکستان حکومت منلی هم نه دی تر ننه پورې. تاسو ټولو منلی دی که نه؟ دا وزیران چې راشي ورته ټوکری ټوکری کېږئ که نه؟ او زه یې په توپ هم نه ولم، مخې نه ګور. دا پېښور خلکو واورئ، د بجلیګر ملا د ژوند ریکارډ دی چې د سن 70 نه واله تر ننه پورې چا دا ثابته کړه چې بجلیګر ملا وزیر ته د څه کار ویلی دي یا د وزیر دفتر ته تللی دی مخ مې تور کړي او په خره مې سور کړي، او کني چې څوک ورغلي یې په خره سواره شي او مخونه تور کړي. ما څه کار؟ او د خدای دې مهربانۍ ته ګوره چې چا سره دې لګي نه هغه ته به دې کار هم نه پېښېږي. دا منې چا سره دې چې نه لګي هغه ته به دې کار هم نه پېښېږي. ما دوی سره نه لګي د ما ورته کار هم نه پېښېږي. چا سره مې چې لګي بابو تم کار پېښېږي، سپۍ تم کار پېښېږي، تاڼې تم پېښېږي، مجسټریټ تم کار پېښېږي. دوی سره مې نه لګي دوی ته مې کار هم نه پېښېږي. ولې؟ دا ټګان دي. سړي مال راشي چې دې وزیر صاحب کې ټیشو لیکلي دي او ډایرکټر صاحب یې نه مني، هغه کې لیکلي ټیشو. مال دا ایشو نه دی، دا ټیشو دی. ده لیکلي دي چې پشه شه د پیشو بچیا ورک شه. دا لفظ ایشو نه دی، دا پیشو دی، او پیشو پشه ته وایي. نو تاسو ټول پشه گئی. زما یو ماشوم نسی دی، هغه چې رورې ودوي نو داسې راشي خبرې سمې نه ورځي، نو ورته وایي چې الله ګورې شتو تو
الله پیشیش پیشو نو تاسو ته وی پرې شته ته پیشیش پیشو دا څنګه وایي نزه یاره والا نه دوی سره هیڅ نشته لاس کې سیوا د دې نه چې ما جیل ته بوزي او جیل تلو باندې صرفه کله کړې ده شپږ ځله جیل ته بوتلې مو په خپل پرېخه په خپل گورنر راپسې ټلیفون کړو دا اسلام خټک چې اوس نواز شریف په کابینه کې مړ هم واغست په شرمونو پټ شي مړ الکه دا ولې مال دې کابینه کې یو مړیم ضرورت چې دا خلک بجاړي ده دا گورنر ټلیفونونه راپسې کول چې تر اوسه مال والله کې دروزم نیوم دی ولی او به نیوم نو په خپل